تازه خبر طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر له لوړ رتبه طالب پلاوي سره یو ځای تیر ماښام له کندهار څخه پلازمینې کابل ته رسېدلی دی او موخه یې دا ده چې ژر له ښکېلو خواو سره روان سیاسي کړکېچ ته حل لاره ولټوي. بلخوا د امریکا ولسمشر جوبایډن یو وار بیا د افغانستان په تړاو تازه خپله وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه یې ختمه کړه او نور افغانستان کې د امریکا ملي ګټې نشته. جو بایډن وویل چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي او موږ د طالب مشرانو سره منظم په تماس کې یو. جو بایډن دغه راز زیاته کړه چې هیڅ داسې فکر یې نه کاوه چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت د داسې اسانه سقوط شي. بلخوا د المان لومړی وزیر انګیلا میرکل په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره لیدلی دي. دواړه مشرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې چې افغانستان سره په بیړنۍ توګه بشردوستانه مرستې به وکړي. پوتین میرکل ته ویلي او هغه یې هڅولي چې المان هم باید افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخلي. بلخوا رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي ټولنه دې د افغان کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د ترکیی ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي باید اقدام وکړي. د ترکیی ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم کیوریکیوس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکز وي وکړلې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.